السلام علیکم. دې ویډیو کې مونږ یو څو جملې وایو. ټولې جملې تقریبا یو شانتې دي، خو مونږ کولی شو په مختلفو حالاتو کې وکارو یا استعمال کو. We were in danger. We were in danger. مونږ په خطر کې وو. خطر حالت ټول پوهیږي چې کوم سي حالت وي، نو مونږ دا جمله هلته استعمالولی شو. We were in trouble. We were in trouble. مونږ په ستونزه کې وو. یعنی دا نارمل لږ گزاره حال حالت کې چې کله ته لږ مشکل لري په یو څه کې، نو ته ویلی شي we were in trouble. مونږ په ستونزه کې وو، یعنی مونږ په مشکل کې وو. I was in difficulty. I was in difficulty. زه په سختۍ کې وم. difficulty ویل کېږي سختي. We needed help. We needed help. مونږ مرستې ته اړتیا لرله، یعنی مونږ کومک ته ضرورت لرلو. مونږ مرستې ته اړتیا لرله. We needed help. یا I needed your help. I needed your help. ما ستا مرستې ته اړتیا درلوده. دا مونږ تیر وخت باره کې خبره کوو. I needed your help. ما ستا مرستې ته اړتیا درلوده، یا ستا کومک ته، ستا هیلپ ته مې ضرورت درلودو. I was needing this. I was needing this. زما دې ته ضرورت وو. دا هم مونږ تیر وخت کې وایو چې زما دې سیس ته، یعنی په هغه ټایم کې ضرورت وو، په هغه وخت کې ضرورت وو. I was needing this. زما دې ته ضرورت وو. I was in a critical situation. I was in a critical situation. زه په نازک حالت کې وم. نازک حالت یا critical situation هغه وخت وي چې موږ نشو کولی یو طرف ته ځان وخوځو، یعنی مشکل حالت وي، مشکل وخت وي، نو critical situation چې ډیر نازک حالات وي. I got stuck. I got stuck. زه بند شم، زه ونښتم، زه ګیر شم. I got stuck. زه ګیر شم یا بند شم. I was caught there. I was caught there. زه هلته بند پاتې شم، زه هلته ایسار شم، زه هلته ګیر شم. I was caught there. یو څوک ته وایي ته چیرته وي په دې پلان کې، وخت ورته وایي I was caught there. زه هلته بند پاتې شم، زه هلته ایسار شم، زه هلته ګیر شم. Things were very hard for me. Things were very hard for me. حالات زما لپاره ډیر سخت وو. حالات زما لپاره ډیر مشکل وو، سخت وو، ګران وو. Things were very hard for me. دې معنی دا دی زما لپاره هغه حالات مشکل وو، سخت وو. I was in deep trouble. I was in deep trouble. زه په لوی ستونزه کې وم، زه په غټ مشکل کې وم. Deep trouble یعنی غټ مشکل، لوی ستونزه. I was in deep trouble. زه په لوی ستونزه کې وم، ډیر مشکل کې وم. او last one, we were facing problems. We were facing problems. موږ له ستونزو سره مخ وو، یعنی موږ له مشکلاتو سره مخ وو. دا و د نن ورځې یو څو جملې چې تقریبا سیملر یعنی یو شانتې دي، خو کولی شي په مختلف حالاتو کې وکارو.